د کرنې ریاست وایي سږکال په کندهار ولایت کې 15,000 میټریک ټنه ممیز تولید شوي دي. د کرنې ریاست وایي په ټول افغانستان کې د هرړخیزه کښت زیات شوی ده او همداسې د خدای زیات لري. په سلامونه مو هرکلی کوم دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. د مطلب د شرکتونو مخکې دغه ویډیو یو ځل تر پای وګورئ. د کندهار د کرنې او مالدارۍ رئیس حفیظ الله سیدي ویلي چې په کندهار کې سږکال له 280,000 میټریک ټنو تولید شوي انګورو څخه 15,000 میټریک ټنه ممیز تولید شوي دي. سیدي ویلي چې د کرنې وزارت لخوا د کندهار ولایت د انګورو بڼوالو لپاره د دغه ولایت په بېلابېلو ولسوالیو کې 1380 ممیز خونې جوړې شوي دي چې ورسره د ممیزو په کیفیت کې مثبت بدلون راغلی ده. هغه ویلي دا مهال په سلګونه میرمنې او نارینه د ممیزو پر وچولو بوخت دي چې دا د عوایدو ترلاسه کولو یوه ښه وسیله ده. دوی په خبره د دغه ولایت په بېلابېلو ولسوالیو کې پر 20,000 او 15,000 هکټاره ځمکه د انګورو تاکونه ولاړ دي چې په دې وروستیو کې ځینې د کرنې وزارت په همکاري عصري شوي هم دي. دوی دغه راز زیاته کړې چې سږکال د دغه ولایت د انګورو حاصلاتو 15 سلنه زیاتوالی راغلی ده. دوستانو، خدای دې وکړي چې افغانستان کې همداسې حاصلات وده وکړي ترڅو افغانستان په ځان بسیا هېواد شي. که چیرته مو همدغه ویډیو خوښه شوی نو لایک او شیر کړئ. که غواړئ له تازه او دقیقو خبرونو خبر شئ نو د لمر پریس یوټیوب چینل حتما درسره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مل ښه وخت درته غواړم.